یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې فقیران به د مالدارو نه جنت ته مخکې ځي 1500 کاله مخکې به ځي. نو د دې نه خو دا معلومه شوه چې د فقیر مرتبه د غني نه لوړه ده. غني خو حالان کې حجونه کړي دي، زکاتونه یې ورکړي دي، جماعتونه یې جوړ کړي دي، مجاهدینو ته اسباب برابر کړي دي. نو بیا کم عبادات چې د مال سره تعلق نو هغه څه شو، د هغې ثوابونه څه شو؟ محترمینو د هغې جواب دا دی، دا علامه شمس الدین ابن قیم جوزیہ رحمه الله د جنت متعلق خسته کتاب لیکل ہے حادی الارواح الى بلاد الافراح. د پدې صفحه اتیا باندې باب لګئی الباب الثامن والعشرون فی سبق الفقراء الاغنیاء الى الجنه. اتیشتم باب د پدې مسله کې چې فقیران به د غنیانو نه جنت ته مخکې ځي. د پدې باندې بحث کوي او روایات راوړي، چونکه خبر را نه وګديږي نو ځکه هغه نه وایم، بیا تاسو ځان ته خپله وګورئ. دې کې دا وایي چې فقیران به مخکې جنت ته ځي د غنیانو نه، خو د دې دا مقصد نه دی چې د فقیر مرتبه به د غني نه لوړی، بلکې غني چې دی عبادات مالی کړي دي د هغې د ثواب د حصول دپاره به د قیامت په میدان کې ولاړي. فقیر سړی خو د اودس په قطار کې به د اودس ثواب، د مونځ په قطار کې د مونځ ثواب، د روژې په قطار کې د روژې ثواب، نور خو به دی جنت ته ځي فارغ شو. او اما غني چې نیک سړی وي د روژې نه پس به د حج په قطار کې ولاړي، بیا به د زکات په قطار کې، بیا به د جهاد په قطار کې، څومره عبادات مالی چې نو چې غني نیک سړی وي او مال د الله د دین دپاره خرچ کړی، اگر که جنت کې به جنت ته به داخلیږي وروستو د فقیرانو نه، لیکن مرتبه به یې لوړی. حادی الارواح الى بلاد الافراح اول جلد او صفحه دا اتیا.